3 کارونه په ژوند کې هیڅکله مه پرېږده. همیشه دوامدار یې ترسره کوه. له عذابونو به بچې، نعمتونه به دې ډېري او همیشه به دې الله پاک هر ارمان او حاجت پوره کوي. دا 3 شیونه ډېر جدي تعقیبوه او همیشه دوامدار یې ترسره کوه. لومړی، شکر کول. هر نعمت چې الله پاک درکاوه شکر یې ادا کوه، شکر پرې وباسه. ټول نعمتونه چې په ژوند کې همدا اوس هم لرې، له امله یې الله پاک ته شکر وباسه. الحمدلله وایه په هر حالت کې. که داسې ونه کړې، نعمتونو کې به د برکت له منځه لاړ شي او کم به شي. الله پاک فرمایي ولئن شکرتم لازیدنکم. که تاسې شکر وباسئ، زه ستاسې نعمتونه زیاتوم. دویم، استغفار ویل او توبه ویستل. که استغفار ونه وایي او توبه په خپلو ګناهونو باندې ونه باسي، الله پاک به دې په بېلابېلو عذابونو باندې، تکلیفونو او مشکلاتو باندې اخته کړي. الله پاک فرمایي وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. او الله پاک دوی ته عذاب نه ورکوي، مونږ او تاسې ته، کله چې استغفار وایو، له الله پاک بخښنه غواړو، توبه ورته وباسو او همیشه ژبه په استغفار ویلو باندې مصروفه ساتو. استغفار ویلو سره مو په ژوند کې برکت راځي. الله پاک به مو له بېلابېلو مشکلاتو نه لرې کړي او الله پاک به ډېر نعمتونه درکړي. او دریم، دعا کول. څوک چې دعا نه کوي، الله پاک ترې خفه کېږي. الله پاک ستا پروا نه لري، ته د الله پاک پروا باید ولري. ته ضرورت لري چې دعا وکړي. همیشه د یو ماشوم په شان، لکه مور نه چې څه غواړي، زاری کوي او ژاړي خپل رب ته، ته هم همداسې خپل رب ته زاری کوه بلا تشبیه او ژاړه ورته، دعا ترې غواړه. که ته دعا ونه غواړې، الله پاک په تا غوسه کېږي. همیشه دعا غواړه. الله پاک فرمایي چې ادعوني استجب لکم. تاسې غواړئ، تاسې دعا کوئ، زه یې درته قبلوم. نو دغه 3 شیونو باندې همیشه دوامدار عمل کوه، خوندور ژوند به ولري. السلام علیکم.